دې هم پلارو زمونږ د ستاسو په څېرې پلارو خو نن نشته زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بلا زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل قائد ابن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته افغانستان ننګرهار کوټ ولسوالۍ رښتیا به وایو کوټ هغه ولسوالۍ ده په ننګرهار کې چې ډېر شهیدان هم ورکړه ډېر تلفات هم ورکړه اخر ولې سم ګناه ده سم خطا کړې ده هره خور چې دلته ګوري دلته کونډه ناسته ده دا په حقیقت توګه د دې کورنۍ څېړنه شوې او سروې شوې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه اختر خو د ګوتو په شمار څو ورځې پاتې ورته بس د روژې سودا به وشي چې په کور کې خاوند نه وي د هغې ژوند به څنګه وي ډېر ښایسته افغانستان لرو ډېر شهیدان هم د لاسه ورکړه اخر ولې ډېر ظلم زیاتی په کوټ خلکو وشو زه مې چې کومې خور تر څنګ ناست یم داسې ټولې خورګانې په سلګۍ سلګۍ جاړي زما د خور وړه کمکۍ لور سره راغلي یتیمې سره نازولې دا بیچاره صغیره ده دا نه پوهېږي چې پلار چیرې دی پلار نشته د دې ژوند د دې زندګي به په دې څنګه تېرېږي یو اتا چاته ځان ورسوي تاسو په الله تعالی یقین وکئ چې دا خاوره هم د باروتو بوی زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دا کوټ ولسوالۍ د مختلفو قریو څخه کونډې راټولې شوي او د دې څېړنه د دې تحقیق دا د دې فورمه ده هره خور وایي چې موږ ته حق چا نه دی راکړی دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې زموږ یوازینی موخه او هدف دا دی تاسو خبر شئ چې کونډه مور کونډه خور په کور کې څه لري ای ظالمانو زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې خوري ژوند قصه دی وکړه په تا دا ژوند څنګه تېرېږي دا حقه روژه تاسو رمان ورته روښانتي ماسپښین چې بس موږ هېڅوک هم نشته یو خاوند مې هغه هم مړ
دغه کلي خلک چې په زرونو سره راته یم څوک راله یو شی ماسپاتین کې راوړي څوک راله بل شی راوړي بس هماغه دوه لورانې مې بله په آخر کې مې ورونو سره یم بس هماغه ولی کېنو بېګا یم لور راغلی ما ټولو خلکو خوښه کړې ده مګر ما چې دوی راله ځوان په آخر ستاسو نه پلار خدای اخیستي دي ارمانونه دې ژوندي کړل قائد ابن قائد زموږ زخمي زخمي سینو کې قائد ابن قائد زموږ زخمي زخمي سینو کې د تیر وخت خاطرې او یادګارونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمان بس 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 خوري ژړا نه بس زما خور وای زما یتیم بچیان مانه غوښه غواړي پلار په کور نشته غوښه به څوک راوړي ورته بس خوري الله دې بچي نیک صالح کا او الله دې عزت وساته دا ستا امانت دی دا ستا حق دی ته موږ سره راجستر شولې بیا به هم راځو ستا پوښتنه به کوو بیا به هم راځو ستا پوښتنه کوو حق نوم د الله دی بېشک بلکې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعا کوه موږ له دې الله اجر راکړي او چې د چا نه دې مړه خدای دې وساتي د دې تکلیفونه امین کی بس خوري الله دې د زړه صبر تاته درکړي الله دې بچی نیک صالح کا الله دې په ژوند کې خوشحالي نصیب کا چې الله دې دغه پام او فکر بدل شي ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمان زما کونډه خور صغیر یتیم او کمکی ماشوم سره چې نن راغلی خپل موادو ته د دې به هم پلارو راشه بچی د دې هم پلارو زمونږ د ستاسو په څېرې پلارو خو نن نشته زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل څونه ښایسته ماشوم دی او موټر مې درته اخیستی موټر غټ موټر مې درته اخیستی ښه صحیح ده یو خندا خو که نه موټر مې ګاډي کې درته اخیستی ښه او صحیح ده زما یتیم کوچنی ګلالی ماشوم د مور نه پلار غواړي کله چې مور د پلار نوم واخیستلو په ژړا شو پورې د ژوند قصه دې وکړه ستا خاوند څرنګه وفات شو زما خاوند دغه پاڅون کې وروړلو بس د هغې نه یې نور حلال کړ زوی مې منداس زما دغه زوی سره ناست څه پنځه څلور میران توبه ای ظالمه زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل که څومره سازشونه همدغه یو زوی دی دغه څلور ورونه مې نشته زه دې زوی ما تا دې زوی دی او زه بیا هم راځم صحیح ده ستا نوم بېنظیره ده او اوس ستا قصه شوې ده را سره ته څاروي شوي ښه بیا هم راځم ستا کور ته ته د لغړجو یې سیپیا وې د کلا یې او زه بیا هم راځم جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې کوټ ولسوالۍ مختلفې قریې سیپیاو لغړجو تنګی په دې ځای کې څونه شهیدان څونه بې سرپرسته کونډې میندې آخر ولې د 105 کورنیو ته مرسته وه
په کوټ ولسوالۍ کې د مختلفو کونډو میندو ته رښتیا به وایي حق نوم د الله دی. حق حقدار ته باید وسپارو. دا د دوی حق دی. نن چې زه راغلی یم کوټ ولسوالۍ ته دا په دې خاطر چې دا د دوی حق دی ور وسپارم. د روجې ټوله سودا دا مرسته 105 کورنیو دپاره په کوټ ولسوالۍ کې دا ټوله شوې مرسته د عابد صاحب فنډ ریزینګ کړی په فیسبوک باندې. ملګری هم ورسره ډاکټر میرویس په شریکه سره مشوره کړې وه چې په افغانستان کې فنډ ریزینګ وکړو چا لپاره وکړو. نو ټارګټ یې د عطا ویلفیر فاونډیشن و او موږ هم حق نوم د الله دی چې دا باید حق حقدار ته وسپارو. د کوټ ولسوالۍ کونډو میندو نه نور څوک حقداره نشته. دا حقداره دي. نن چې ډېر وړاندې ته راغلی زما موخه او هدف دا دی چې دا دوی ته ور ورسوم. تاسې د هرې کونډې خور فریاد واورېدلو. 14,501 ډالر فنډ ریزینګ شوی او د 200 کورنیو دپاره موږ ټارګټ ټاکلی دی. د هغې نه مختلفه سودا موږ د روجې راخیستې. اوس دفتن په کوټ ولسوالۍ کې د 105 کورنیو دپاره مرسته وشوله او انشاءالله باقي به هم کوو. دا 402 نفرو فنډ ریزینګ کړو د عابد صاحب په فیسبوک پاڼه باندې. تاسو وکتل په شفافه ډول دې ته تسلیم شوله او باقي به هم سپارو. هغه به هم داسې سروي کېږي. دا و ډېرې کونډې د کوټ ولسوالۍ د مختلفو د قریو څخه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. د الله په امان. خدای اوسېږي مشربله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل. ژوندی اوسېږي مشربله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ